حضرت امام اعظم صاحب هر شپه به یو تلاوت یو قرآن کریم په رمضان کې ختمو، هر د رمضان په هر ورځ کې به یو قرآن کریم ختمو، 3 ختمونه به په تراویح کې کول، 3 شپېته ختمونه به صرف یو رمضان کې کول. اچھا هغه خوند و، هغه عشق و، هغه لذت و، هغه آرام او سکون چې هغو ته په قرآن کریم کې الله رب العزت ښکاره کړی. امام شافعي رحمت الله علیه باره کې راځي هر شپه یو قرآن کریم، هر ورځ یو قرآن کریم، باوجود دې چې د وخت امام ده، عظیمه فقیه ده، حدیث عظیمه امام ده، ټول ورځ په قرآن او په حدیث په خدمت کې ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي شپې مې الله رب العزت په خوب ولیده. الله رب العزت نه مې پوښتنه وکړه ای د ما ربه په کوم شي باندې ته ډېر خوشحاله یې؟ هغه کوم شی ده چې د هغه په وجه د تا رضا پیدا کېږي؟ الله رب العزت راته وفرمایل د ما کلام قرآن کریم. وای پروردګاره په معنا که بغیر د معنا، سمجھ سره که بغیر د سمجھ، الله رب العزت راته وفرمایل که په سمجھ وي که بغیر د سمجھ وي. الله رب العزت لذات نه وتلی شي هغه په دې عالم کې صرف او صرف قرآن کریم دی، صرف او صرف قرآن کریم دی. دا خو لا پرېږدئ، دا خو به موږ ووایو چې صحابه کرامو یا ائمه عظامو دا د موږ د دې نږدې وخت دا فضائل اعمال کې حضرت شیخ القرآن حضرت شیخ الحدیث صاحب نور الله مرقده لیکلی دي وای 42 کاله وتل، 42 له 42 کاله نه د حضرت شیخ الحدیث صاحب معمول بداو چې هر شپه یو قرآن کریم به تلاوت کو. باوجود دې نه چې قرآن، حدیث، تفسیر، فقه څومره کتابونه یې ولیکل، څومره د علم خدمتونه وکړو، خو بیا هم هره شپه یو قرآن کریم. هغه فرمایي وایي د ما په کور کې د ما لورانې کم سے کم کمه درجه او 14 سپارې د ما هر لور په تراویح کې وایي روزانه. دا کم حساب ده او صرف د تراویح حساب ده. حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایي وایي د ما انا حافظه وه هغې به 40 سپارې روزانه تلاوت کو. 40 سپارې ښځه ذات 40 سپارې او د ما د کور ښځې د کور پختن خوراک، د کور مصروفیات له دې سره سره نیم قرآن مجید خو به کم سے کم روزانه د دې تلاوت. سړی د ویللو نیت او عزم، اراده، شوق، عشق او محبت پیدا کی بیا هغه نه مریضي، بیا د قرآن کریم نه یو څوک هم نه مریض. یوه خبره را په یاده سوه د نږدې دور کې تقریبا په 10مه صدۍ کې یو بادشاه تیر شوی محمود خان بیګړې په نوم باندې. محمود خان یو گجرات بادشاه ده، گجرات بادشاه ده. علما او صلحاو سره ناستو، روزې داسې مجلس و، نو د قرآن کریم فضایل چا بیانول، نو د داسې له خولې نه یوه خبر راووته ارمان د ما اولادم. یو عالم حدیث بیان که چې کله د عرش کې داسې سختیانې به مشکلات به داسې به ګرمي، الله رب العزت به حافظ قرآن ته داسې عزت ورکوي، د هغه کورنۍ ته به داسې عزت ورکوي، مور او پلار ته به دا انعام ورکوي، حافظ ته به دا انعام ورکوي، کورنۍ ته به دا انعام ورکوي. نو له زړه نه دا خبره ووته څومره درد سره ارمان چې د ما زوی یم حافظ و. د ما زمن خو ټول شهزادګان د یو زوی ده خلیل خان رحمت الله علیه، د یم دې مجلس کې ناست. نو چې کله روزه ختمه سوه له ګجرات نه بل علاقې ته ولاړه، هغه هم د دوی په حکومت کې و. یو کال څه میاشتې شپه ورځ قرآن کریم ته کېنستو، دومره کېنستو چې دا سترګې سرې شوې، وینه کې راغله. طبیبان ورته وویلل چې دا د شبګیري په وجه ده، تلاوت او شبګیري ختمه که. وای نه، دغه شبګیري د ما نجات ته. نو چې کله رمضان میاشته راغله نو پلار ته راغی، محمود خان ته راغی، اتې ورته وفرمایل چاند راتو. شپې اعلان وشو
چې نن شپې تراویح کیږي. پلار ته راغه، پلار ته ویل چې پلاره نن تراویح زه در کوم، نن به تراویح زه در کوم. پلار حیرانم ده، خوشحالم ده. څرنګه وایي هغه پرېږده، تراویح ته ودرېد. الحمدلله باندې بنا وکړه په اوله شپه، په الحمدلله باندې. تاسو به وایئ دا نقلونه دي، دا یې دغې زمانې خلک دي. په الحمدلله بنا وکړه، په دغه شپه کې په والناس باندې قرآن کریم ختم. بیا دومه شپه، بیا درېیمه شپه، او 14 ورځو کې او 14 قرآن کریمونه ختم. 14 ورځو کې او 14 قرآن کریم په تراویح کې ختم. نو چې کله الله رب العزت چاته توفیق ورکړي، بیا نه تخت ګوري نه تخته ګوري، دا تر توفیقه پورې ده. بیا به یو سړی بادشاهي د دنیا نعمت هم الله ورکړی نصیب کړی، د آخرت نعمتونه هم الله ورته نصیب. او چې واري بدبخت یې په دنیا کې هم بدبخت یې، هغه په آخرت کې هم بدبخت یې. د دې تعلق له دې سره نه ده. نو خبره مې دا درته کوله، قرآن کریم الله رب العزت یو داسې دائمي کتاب دی، نبی علیه السلام یو داسې معجزه ده چې د دې مثل، د دې مثال، د دې مقابل بل یو شی د مقابله نشي کولی. نو د دې قرآن کریم په موږ باندې حق دا ده، د دې تلاوت کول، د دې تلاوت اورېدل. په ورځ کې په موږ باندې داسې ورځ تېره نشي چې په هغه کې تلاوت نه وي سوی. د امام ابن تیمیه رحمت الله علیه خبره زه ما څو مجلسو کې کړې، چې کله به سهار جماعت جمع به یې وکړله، شاګردان به یې د باندې ورته ولاړ چې حضرت راوځئ ناشتې ټیم ده، ده به لمانځه نه بعد تلاوت وکړو، بیا به اشراق وکړو، بیا به راوړو. نو حضرت د ناشتې ټیم ده، وایي زه ناشته کوم، زه روح ته ناشته ورکوم. دا روح ناشته غواړي، لکه څرنګه چې دا جسم ناشته غواړي، دا جسم باندې لوږې راځي، په دې جسم باندې تنده راځي، دغه رقم په دې روح باندې لوږې راځي، په دې روح باندې تنده راځي. او لکه څرنګه د جسم تنده، لکه څرنګه د جسم لوږې، دا په سبحان الله نه ختمیږي، دا په الحمدلله ویللو باندې سړی نه مړیږي، نه د هغه تنده متیږي. دغه رقم دا د روح تنده، دا د روح لوږې، دا په مړۍ باندې، په شربت باندې، دنیا په اسباب و وسایلو باندې نه پوره کیږي. نو دې ته تاسې متوجه سئ چې نن الله رب العزت دا د موږ د جسم ټول ضرورتونه پوره کړي، هر ضرورت پوره ده، بلکې خواهشات چې دا موږ منډه پسې وایو. مګر د هغه نه باوجود هم موږ ټول پریشانه یو، دربدره یو، موږ حال خراب ده، موږ انفرادي ژوند، موږ اجتماعي ژوند، هر طرف نه موږ په فتنو او په فسادو کې مبتلا یو. د هغه غټه وجه دا ده چې دا د موږ روح دا وجه ده، او د روح ناشته څه شی ده؟ دا د الله رب العزت کلام. نو نن هم ختم وکړو په دغه رمضان کې، لکه څرنګه چې تاسې ته الله د تلاوت توفیق درکړی، دا په ځان باندې داسې فرض کړي لکه دا 5 لمونځونه، لازم یې کړي لکه دا 5 لمونځونه چې د ورځې ابتدا، د ورځې شروع، دا به موږ په تلاوت باندې کوو. که یوه سپاره نه وي، نیمه سپاره، نیمه نه وي، یو پاو نه وي، 2 مخه وي، خو د ورځې ابتدا به خامخا چې دا په تلاوت باندې کوو. او بل به دا کوشش وي چې دا تلاوت به په خپل کور کې کوو. ان البیت الذي یتلی فیه القرآن، په کوم کور کې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، په کوم کور کې چې د الله د کلام تلاوت کیږي، اتسع باهله، په هغه کور پراخه شي، په هغه کور کې الله رب العزت فراخي راولي، وسعت راولي. وکثر خیره، او د هغو خیر زیات سي، برکت یې زیات سي. او خرجت منه الشیاطین، پیریان، شیطانان، گنده مخلوقات له یخ کوره ووځي. ودخلت الملائکه، او یخ کور ته ملائکه نازله شي. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمای، په کوم کور کې چې د قرآن کریم تلاوت نه کیږي،
ذاق باهله اکور تنگ سی دی کور په وال باندې تنگی محسوسه کوي سینې تنگی سی رزق کی تنگی راشي برکت ختم سی ملائکه له یغو کورونه ووزي پیریان او شیطانان یغو کورو ته منډي راوي ګنده مخلوق ګنده جيو کې شیطان پیریان د کندوالو کې ژوند کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا تجعلوا بيوتكم مقابر خپل قرونه مقبره قبرستان ادیره ما جوړوي ادیره سرنګ جوړیږي قرآن کریم تلاوت نکیږي نو هر سړی نن پریشان ده کور تنګی ده پریشانی ده اتفاق ختم سو برکت ختم سو رحمت ختم سو دار سړی ګلې کوي ملا صاحب تعویذ را ملا صاحب سرا باندې وسو ملا صاحب چا سرا باندې پر رب می دی قسم وی نه په خوا تعویذونه وو نه د ملایان وو نه د تعویذو د دمو کاروبار وو دا یو شیم نو خو بیا برکتونه وو رحمتونه وو په کورو کې مینه وه په کورو کې اتحاد وو په کورو کې اتفاق وو یو مشر به و هغه به پیسې ګټلې نور به ټولو سټلې اوس ټول ګټي او ټول پریشان دي نو دغه چې کوم خبره ده په کور کې مې پیریان دي جادو را باندې سو یو شی نه دي تا خپل کور شیطانانو شیطانی مخلوق لپاره خلاص کړی او یو ته د موقع ورکړي نو په کور کې چې کله تلاوت شروع شي نو ان شاء الله کورو ته به برکت راځي وختم شو یو بل اخري خبره قران کریم سره تعلق په هر طریقه چې اخري خبره درته کوم 2-3 منټه هر طریقه باندې چې قران کریم سره تعلق قران کریم سره ربط وي له قران کریم سره واسطه ګوري الله رب العزت دغه قران کریم په نبی علی السلام نازله کړی ټول انبیاء او سردار وګرځید دا قران کریم جبرائیل امین راوړ ټول ملائکه سردار وګرځید دغه قران کریم نبی علی السلام په دې امت نازل شو ټول امتونه افضل امت الله رب العزت جوړ دغه قران کریم الله رب العزت په رمضان کې نازل کړ شهر رمضان الذي انزل فيه القران دی رمضان تعریف الله چې کوي رمضان الذي انزل فيه القران دغه رمضان میاشت کې نازل شو رمضان میاشت سید الشهور ټول میاشتو سردار شو او په کومه شپه کې چې نازله شو لیلة القدر کال 360 ورځې بهترینه افضل ترینه او د خیر او د برکت د ټولو 360 ورځو سردار وګرځېده نو چې د یو سړي تعلق له قرآن کریم سره یو سي قرآن کریم سره تعلق پیدا شي هغه ته به الله فضیلت ولې نه ورکړي د علما چې مثال ورکوي په دا ریل ده په دې باندې ژدو دا معتبره سي دې مې عزت کیږي کومه جامه کې قرآن مجید پټیږي هغه معتبر شي نو بیا په کومه سینه کې چې دا راشي په کوم بدن سره دی هغه تعلق پیدا شي هغه ته الله رب العزت ولې نه ورکوي نو په هر طریقه او د هرې طریقې سره یو خبره ده چې د قرآن کریم خدمت چې څومره موقع دي دا د موږ له لاسه ولاړ نشي قرآن کریم د خدمت موقع شاید په کوم جیو کې قرآن کریم پڑھاول کیږي دیغو تعلیم ورکول کیږي کوم خلق دې تعلیم ورکوي هغه بهتره خلق دي اهل القرآن هم اهل الله وخاصته قرآن والخلق دی الله رسول فرمای دا دی الله دی کور نه پر دی دی الله دی کورنۍ نه پر دی دی الله اهل دی او دی الله خاص خلق دی لدې خلکو سره تعلق لغو سره مینا دیغو خدمت کول دیغو مراکز خدمت کول په کوم چې دی تعلیم ورکول کیږي خیرکم من تعلم القرآن وعلم پتا چې بهترین انسان هغه ده چې قرآن کریم وایي زده کوي او بیا نور ته زده کوي